السلام علیکم ملګرو. افغانستان او د آیرلینډ دریم ټي 20 میچ چې کوم وشو، فائنل میچ چې کوم وشو، یو میچ افغانستان ګټلی، یو میچ آیرلینډ ګټلی. دریم میچ چې کوم دی فائنل میچ، هغه افغانستان په هغه کې یو بهترین پرفارم شو کو، هم په بیټینګ کې هلکانو، هم په بولینګ کې. ټول افغانستان کرکټ مینوالو ته د ډېر مبارکي د دغې سترې بریا او د دغې غټ شکست او د دغې غټې ماتې چې آیرلینډ ته ډېره غټه ماتې ورکړله په دغه ټي 20 میچ کې. د چا ګمان هم نه و چې افغانستان به په دغه فائنل میچ کې دومره ښه او دومره بهترین او دومره په زړه پورې بولینګ وکړي. نو که موږ تاسو راشو، ابراهیم ماشاءالله ډېر زبردست او سټینډینګ بیټینګ وکړو، هایسټ سکور یې شو په ټي 20 میچ کې. د آیرلینډ خلاف 82 سکور یې وکړل، ناټ آوټ راغی. ورسره ځوان لوبغاړی چې کوم اسحاق رحیمي هم 20 سکور وکړل، بهترین انینګز یې وکړو په دغه میچ کې. صدیق اتل ورسره هم ناسته ګزاره وکړله، بهترین بیټینګ یې وکړو. ګربز یو ځل بیا ناکام شو، صرف او صرف شپږ سکور یې کړي دي. او که موږ تاسو وګورو فائنل میچ کې بیا ټیم ډېر زیاته محنت کوي، ډېر زیات خواري کوي، ډېر زیات یو ګرم میچ کېږي. خو آیرلینډ د افغانستان بالرانو آیرلینډ هغه شي ته پرې نه وغوښتل چې افغانستان سره یو ګرم میچ وکړي، افغانستان سره یو فایټ وکړي او افغانستان د میچ وګټي، یا مطلب میچ ورنږدې کړي. د افغانستان بالرانو مطلب په تېرو میچونو کې راشد خان، ننګیالي خروټي، محمد نبي بهترین بولینګ کړی و. په تېر میچ کې ورسره فضل حق فاروقي بهترین بولینګ کړی و. په نن ورځ باندې که موږ وګورو، افغانستان له ابراهیم ځدران او عظمت الله عمرزي یو بهترین پرفارم شو کو. که موږ تاسو وګورو، عظمت الله عمرزي ډېر یو ښه بولینګ کړی دی. په څلورو اوورو کې صرف او صرف 9 سکور ورکړي دي، 4 مهمې وکټې د خپل ټیم دپاره اخیستې دي. نویل حق ته که موږ وګورو، د اولني میچ کې د خراب پرفارم نه وروستو په 2.2 اوورو کې صرف او صرف 10 سکور ورکړي دي او درې مهمې وکټې د خپل ټیم دپاره اخیستې دي. که موږ تاسو وګورو په دغه سیریز کې چې دی مین اف د میچ چې کوم دی هغه ابراهیم ځدران راغی، او پلیر اف د سیریز چې کوم دی هغه کینګ راشد خان راغی. یاره بهترین پرفارم شو کړی په دغه میچونو کې، زیاتې وکټې د راشد خان وي په دغه میچونو کې. نو افغانستان یو 55 سکور کړی و، آیرلینډ ټول ټیم په 19 سکور باندې وټ شو. په 50 سکور سره په ډېر غټ مارجن سره افغانستان ټیم دغه میچ وګټو. ټول افغانستان کرکټ فینس ته، ټول افغانستان کرکټ مینوال ته هغې ته ډېر مبارک دغه د افغانستان دغه بهترینه لوبه او بهترین شکست چې آیرلینډ ته ورکړو. نو که موږ تاسو وګورو په دې ټي 20 سیریز کې یو کار وشو. ټي 20 سیریز کې افغانستان دغه ینګسټر پلیرانو، دغه ځوانان لوبغاړو او دغه سینیور لوبغاړو مل کر مطلب خواري وکړله، او دغه آیرلینډ دغه د ون ډے سیریز هم وګټو، هم په خپل نوم باندې کو، دغه ټي 20 سیریز نه هم په خپل نوم باندې کو. نو په تېر میچ کې که موږ تاسو وګورو، محمد نبي په زړه پورې لوبه کړې وه. داسې که موږ تاسو وګورو، ننګیال خروټي هم پکې ځان وښودو، صدیق اتل هم پکې ځان وښودو، ابراهیم ځدران هم پکې ځان وښودو، عظمت الله عمرزي، راشد خان، مطلب ټول هلکانو بهترین پرفارم شو کو په دغه ټول سیریز کې. نو یو ښایسته سیریز او په زړه پورې سیریز د افغانستان دپاره ده. تاسو هم د افغانستان په دغه ګټه باندې، د افغانستان په دغه بریا باندې خوشحاله شوي وو چې افغانستان ټیم په ون ډے کې هم آیرلینډ ته ماتې ورکړله، په ټي 20 سیریز کې هم آیرلینډ ته ماتې ورکړله، او دواړه سیریزونه د آیرلینډ نه وګټل او آیرلینډ یې په خپل نوم باندې کړل، خپل کور ته یې راوړل. دغه ویډیو سره خامخا لایک هم کوئ او مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ، زموږ پیج هم سره فالو کړئ، زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ نور تازه معلوماتو لپاره. نور ښه وخت ولرئ. د الله په امان.